السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو جوړ یاست، په خیر یاست، الله مو آباد لره. اوس موږ دلته یو ضبط دی، مثال د ټلیفون ضبط یا د میک ضبط دی. اول خو ټون داسې دی، زه لنډه ویډیو کوم چې زما ایډاب جامېږي، نو تاسو کیدای شي مخکې مې هم درته ویلي دي. اول د ټون دپاره ټون چې دی اول ګورئ پر څنګه پر دغه شکل باندې دی جوړی چې ماسې خلاص کړې داسې. نو اول به دغه ستن ور وپېچئ درجې ځایه پورې چې دا صفر ته راله، که د میک ضبط و او که د ټلیفون ضبط و هغه په دوه او درې کې چې نه کې دغه یې به رسم ټون نښې د موبایل ده، دا به ور برابر کوئ. دوم په دغه ځای کې ګوره، په دې ځای کې هم سم ټون کېږي، په دغه سر کې هم کېږي، دا سر هم دی، دغه عربیک ټون هم دی. بالا چیرې یو ستاسې خوښ مثال زه اوس په دې کې ټون کومه، په دې کې دا بټن ووهه، دا یا پلا دا ووه، بیا دا ووه، بارچ پرې وکړي چې پرده پیدا کړله، چالان یې کړه. هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه ګران اختره کلیواله زندگی ده. دلته طرز غلط دی. هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه دلته هم غلط دی، دا رقم دا پسې ګورئ. هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه ګران اختره دا پرده اوس پر دې غږ باندې برابره سوه. اوس که چیرې داسې ګورئ ستاسې غږ پنډ دلته په ټون کې نازک سوی بس ژړا پیدا کوي، یا ستاسې اواز چې هغه نازک دلته ډبل سوی هم ژړا پیدا کوي. نو دا استن به پسې ګرځوئ چې هر وخت ستی غږ و د دغه ټون غږ سره یو رقم سلو، بس صحیح دی. هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه ګران اختره کلیواله زندگی ده. هیوادواله زندگی ده اوس په دا بټن یې بس ګورئ، دا شین بټن چې دی. هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه ګران اختره. ګوره اوس یې فرق نسته، لیکن دا چې پر بل ځای باندې دغه کې دلته ما کوي. اوس ورته ګوره، هیوادواله زندگی ده اوس خوشحاله زندگی ده، راسه راسه ګران ګوره اواز یې نازک کوي. نو پر دغه ځای باندې دغه بس ټون دی، عبارت یې خپله پر دې پر ګورئ. که چیرې داسې نرم طرز ترانه او په دغه ځای کې ور وکئ او که شوخ طرز هغه دلته، دا ځای چندانې فرق هم نه ورکوي، خو بیا هم چې تاسې زده کوئ. او بل دغه ځایونه دي، دا بټن هم ګوره په دې بټن کې پرده نه سوه پیدا، دا ځایونه تا پسې وکتله پرده نه سوه پیدا په دغو کې. بیا دا بټن ووهه، په دې کې بیا نور ټون دی، ښه دغه پردې بیا پسې وګوره چې دا پرده دې برابره کړله، وروسته بیا دلته پنډ و نازک اواز بیا برابره چې جړا نه وه پکښې کې. باره نو داسې هغه غټ نتخوانان چې هغه ډېره تجربه لري، د هغو د ګرده ترانې ټون بس په یوه دغه کېږي. او داسې چې نه کمزوري شیان لکه د نوي نتخوانان د هغو بیا ټون بس د یوه بیته په یوه پرده کې کېږي، په بل بیته چې دغه ورکوي ټون ورکوي، نه کې به دا ورته ګرځي، یا دې خواته یا دې خواته دی، یا چابک سوی یا سوکه سوی. نو دغه چې دا نوي نتخوانان د هغو ټون داسې په یوه یوه بیت سړی کوي، ښه دی باره سمیږي. او که د ټوله د په یوه پلاکه نو باره خرابېږي. نو دغه د ټون ویډیو د بله د ملټي ټریک ده، هغه م کومه ایډاب مې فکر کومه چې جام سي. الله مو آباد لره.